امازون چې د ځمکې سږي بلل کیږي که سبا له منځه لاړ شي نو انسان طبیعت او اقلیم بله کوم برخلیک سره مخ شي. د هوا ککړتیا، د ژوو او بوټو له منځه تلل، د بارانونو کمښت او د انسان ژوند ته مرګونې ګواښونه. راځئ دا ویډیو وګورو چې د امازون د ورکېدو شاته څه حقیقتونه پټ دي او دا څنګه زموږ د سیارې راتلونکی بدلولی شي. امازون یو ستر ځنګل دی چې له هر پلوه ځانګړی دی. تر ټولو ډیر بوټي او ډول ډول ژوندي موجودات پکې موندل کیږي. خو لکه د نورو ډیرو طبیعي شتمنیو په څیر دا زرغون پراخوالی هم د انسانانو له تاړاکه خوندي پاتې نه دی. تر 19مې پیړۍ پورې ډیر انسانان دې ځنګل ته نه تلل او هغه خلک چې پکې اوسېدل له ځنګلونه نه وتل. خو له هغه وخته چې د جنوبي امریکا نفوذ زیات شو او خلک له اروپا او افریقا راغلل، دوی د کرنې لپاره د نویو ځمکو د ترلاسه کولو په موخه د امازون ځنګل وهل پیل کړل. دا ورانۍ تر نن پورې دوام لري. دا ځنګل د 9 هیوادونو په خاوره کې پروت دی چې هیڅ یو یې په 2025 کال کې پرمختللی هیواد نه بلل کیږي. د امازون له ټول مساحت نه تر 80 سلنه زیاتې په برازیل کې دی. بیا پیرو دی چې 14 سلنه برخه لري، کولمبیا 10 سلنه او پاتې برخې په دې هیوادونو کې ویشل شوي دي: بولیوي، اکوادور، فرانسوي ګیانا، سورینام او وینزویلا. دا 9 هیوادونه د دې ځنګل ساتنه نه کوي بلکې ورځ تر بلې ورانوي. که دا یو جنگ وبولو نو دا 9 هیوادونه لکه د دښمنو پوځونو په څیر د امازون ځنګل محاصره کړی او ورځ تر بلې ورانوي. تر نن ورځې پورې د دې ځنګل 20 سلنه برخه له منځه تللې ده. که فکر کوئ چې دا لږه ده نو باید پوه شئ چې د امازون ټول مساحت 1 میلیون کیلومتره مربع ده او 20 سلنه 1.5 میلیون کیلومتره مربع کیږي چې تر ډیرو هیوادونو غټ دی. اټکل کیږي چې تر 2030 کال پورې به یعنی یوازې 15 کاله وروسته به دا ورانۍ 10 سلنه ته ورسیږي. دا یو ستره ستونزه ده. که دا چاره همداسې دوام ومومي او ټول ځنګل له منځه لاړ شي نو نړۍ ته ستر ګواښ پیښیږي. دغه ځنګل له 390 میلیارده ونو جوړ دی. که دا ونې پرې کړو د ځمکې د کرې د تنفس یو لوی سیستم به له منځه ولاړ شي، ځکه دې ځنګل ته د ځمکې سږي وایي. دا د اکسیجن د تولید مهمه سرچینه ده. که ونې له منځه لاړې شي نو د کاربن ډای اکساید اندازه به په بېسارې توګه زیاته سي. د دې ترڅنګ د اتلانتیک سمندر هم زیان ویني. دا کاربن ډای اکساید چې ډیر شي سمندر ته داخلیږي او هلته اوبو تیزابي کوي چې له امله یې سمندري ژوي له منځه ځي. خو دا ټول یوې خواته باید فکر وکړو چې د ځنګل دننه موجودات هم له منځه ځي. شاوخوا 10 سلنه د ځمکې موجودات یوازې دلته موندل کیږي. بایولوژیستان وایي چې 40,000 ډوله نباتات، تر 2.5 میلیونه ډیری حشرې، 1300 خاص مرغان، 400 ډوله تیل لرونکي ژوي او 400 ډوله ذوحیتین ژوي به له منځه ولاړ شي. همداراز دلته 11 میلیونه انسانان ژوند کوي چې ډیری د بومي قبیلو اړوند دي. که ځنګل له منځه ولاړ شي دوی به مجبور شي چې ښارونو ته کډه وکړي. د ځمکې جوړښت هم زیان ویني. دلته خاوره نرمه او مرطوبه ده. که ونې او بوټي نوي دا خاوره خورا او ورو ورو د اتلانتیک سمندر ته ځي. دا د اکسیجن تر له منځه تلو نه هم لویه ستونزه ده ځکه حاصلخیزه خاوره د سمندر تل ته لیږدول کیږي. د ځنګل له منځه تګ نه یوازې طبیعت بلکې د دې 9 هیوادونو اقتصاد ته هم زیان رسوي. مثلا برازیل چې د امازون لویه برخه لري، اقتصاد یې پر دې ځنګل ولاړ دی. که هغه د سیاحت له لارې وي، که کرنه، که د لرګیو صادرات او نور. د نړۍ لپاره تر ټولو ستر ګواښ بیا تبخیر دی. ډیر خلک فکر کوي تبخیر یوازې له سمندرونو یا جهیلونو څخه رامنځته کیږي، خو نباتات هم د اوبو بخار خوشي کوي. د فوتوسنتیز پر مهال د ونو پاڼې بخار خوشي کوي او دا د باراني وریځو د جوړېدو سبب کیږي. مثلا د بلوط یوه بالغه ونه په کال کې شاوخوا 150,000 لیټره بخار خوشي کوي چې تقریبا 90 سلنه
هغه اوبه چې بوټي جذبوي بیرته په بخار بدلیږي. شاوخوا 15% د باراني وریځو اوبه له نباتاتو راځي، یعنی امازون د خپلې باراني اوبو ډیره برخه خپله چمتو کوي. که دا ونې پرې کړل شي نو بارانونه کمیږي او دا سیمه ورو ورو صحرایي کیږي، داسې چې نور یې بیا نشو رغولی. همدا اوس هغه 20% ځنګل چې له منځه تللی د امازون او شاوخوا سیمو اقلیم یې وچ کړی دی. امازون د افریقا له صحرا سره هم تړاو لري. د غذای د شګو څخه بادونه فوسفور او نور مغذي مواد راوړي او دلته د ځنګل د خاورې لپاره کود چمتو کوي. له خان میډیا سره اوسئ. د دا ډول علمي ویډیوګانو د لیدلو په موخه خان میډیا در سره سبسکرایب کړئ.